زا بس چې تا خوښه ده داسې دې وي داسې کوو ته هوښیاران ګرځوه زه به لیوني ګرځوم. ډېره مننه ډېره. که مې په غاړه کې د بخت کچکول خالي ګرځوم بیا هم په خیال کې د عروج پر امیدي ګرځوم. او د وخت مې دغه فیصلې ته غاړه هم کېښوده د وخت مې دغه فیصلې ته غاړه هم کېښوده لکه پیشۍ چې په کورونو خپل بچي ګرځوم. ډېره مننه. د وخت مې دغه فیصلې ته غاړه هم کېښوده لکه پیشۍ چې په کورونو خپل بچي ګرځوم. او زه بس چې تا خوښه ده داسې دې وي داسې کوو. زه بس چې تا خوښه ده داسې دې وي داسې کوو ته هوښیاران ګرځوه زه به لیوني ګرځوم. ډېره مننه ډېره مننه. زه بس چې تا خوښه ده داسې دې وي داسې کوو ته هوښیاران ګرځوه زه به لیوني ګرځوم. او ما خپلې خبرې راوړې وې او کشمیروال صاحب هغه وکړه چې نور ملګري وایي کشمیروال صاحب د دوه درې شعرونه وایم تا ته غزل وایم. داسې خوږه خوږه کوې خبره لکه ګبین چې ډوبوې خبره. او جانانا نن مې په زړه پوه که چې نن مې له خولې نه شو کوې خبره. مننه مننه ډېره مننه جانانا جانانا نن مې په زړه پوه که چې نن مې له خولې نه شو کوې خبره. او دا ملامت نه یې نوره څه دي عارف سلطان صاحب دا ملامت نه یې نوره څه دي چې تاووې را تاووې خبره. او فانی صاحب شعر ده چې موږکه خورې نو په خوږې به مو خورې موږکه خورې نو په خوږې به مو خورې په ترخې جان ته ګرانوې خبره. مننه ډېره مننه یار شکریه. موږکه خورې نو په خوږې به مو خورې په ترخې جان ته ګرانوې خبره. او فاروقه مه مې وایې خو لګۍ درکړې ته اوس په کلو ښوروې خبره. ډېره مننه. چې د دور د کاږه شاته ولاړ یې چې د دور د کاږه شاته ولاړ یې خو ثابته شوه د غله شاته ولاړ یې. او یو د ښار په بربادۍ کې ملوث یې بل له ټولو خلکو ښه شاته ولاړ یې. یو د ښار په بربادۍ کې ملوث یې بل له ټولو خلکو ښه شاته ولاړ یې. خو هم وخت و څوک چې ستا سوري ته ناست و هم وخت و څوک چې ستا سوري ته ناست و دا هم وخت د هغه شاته ولاړ یې. او دا چې ټول ژوندون په تا ژغوري سړیه ته یې ویش او که وده شاته ولاړ یې. او کشمیروال صاحب د مقطع د تا ته ډالۍ چې ناڅاپه یې نظر را باندې پرېوت ویل یې ای فاروقه ته شاته ولاړ یې. والسلام.